په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو یو چارواکي ته د اسلام آباد د چارواکو درناوی. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر او د حقانی ډلې مشر او دریځ یې د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. دا خبره چا کړې او سراج الدین حقانی او دریځ یې څنګه او ولې پاکستان ته ډیر مهم او د درناوي وړ دي؟ د ښاغلي حقانی په اړه د نوموړي هیواد د دریځ موخه څه ده؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاست او همدارز د اغیز او څرنګوالي په تړاو په افغانستان کې د سیاست د بدلون تر سرلیک لاندې یوه تازه شننه خپره کړې ده. په شننه کې راغلي چې د پاکستان په گاونډ یعنی افغانستان کې چټکو بدلونونو ته په کتو په اسلام آباد کې د تګلارو پلي کوونکي باید ډیر هوښیار واوسي. ان هغه کسان چې خپل ټول ژوند د پاکستان د بهرنۍ تګلارې په مطالعه او مدیریتي چارو کې تیر کړی له یوې نه بلکې له څو ناڅاپي پیښو سره مخ شوي دي. په شننه کې له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د واکمنۍ اړیکو ته اشاره شوې او په ځانګړې توګه د سراج الدین حقانی او ملا هیبت الله اخوندزاده پر رول خبرې شوي او ویل شوي چې ښاغلی اخوندزاده لا هم له کندهار کابل اداره کوي. د شننې لیکوال ډیروي له شک پرته پاکستانی چارواکي په افغانستان کې پر روان وضعیت او په ځانګړې توګه پر هغو ترهګرو ډلو چې په پاکستان کې فعالیت لري کلکه څارنه لري. په شننه کې د کریسټینا ګولډبام له لوري نیویارک ټایمز لپاره پر لیکل شوې شننه ډیره تکیه شوې ده. اغلې ګولډبام یو وخت په اسلام آباد کې اوسېده او د پاکستان په تړاو ژورې څیړنیزې شننې او راپورونه لیکل، خو پاکستانیو چارواکو بیا د هغې دغه ډول شننې او راپورونه ونه زغملی شول او له هیواده یې وایستله.